په ننګرهار کې څه روان دي؟ پتمنو لیدونکو ستړي مشئ. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په جلال آباد ښار کې 7 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د ننګرهار رسنیزې سمبالخونې بیګا ناوخته د ننګرهار د رسنیزې سمبالخونې په خبرپاڼه کې راغلي د 4مې ناحیې په سیمه کې 3 کسان چې په خبرپاڼه کې د امنیت اخلالګر بلل شوي د استخباراتو د ریاست د وسلوالو لخوا وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په خبرپاڼه کې همدارس د ننګرهار د ملي امنیت د مشر له خولې راغلي چې د بهرنیو وګړو او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 کسان هم له یو ګاډیز بم، وسلو، ماینونو او چاودیدونکو توکو سره نیول شوي. په خبرپاڼه کې د وژل شوو ټپیانو او نیول شوو کسانو د وقار یا پیژند په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.